الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا د سورة الجمعه او دیتا سورة الجمعه ځکه ویل کیږي چې د دې په دویمې رکوع کې لفظ د جمعې راغلی دی چې یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه د هغې د مناسبت د وجې نه د دې نوم دی سورة الجمعه او په دې صورت کې الله جل جلاله فرضیت د جمعې په دې دویمې رکوع کې ذکر کړی دی او دا سورة الجمعه دا مدنی سورت دی یعنی نازل شوی دی وروسته د هجرت نه چې کله پیغمبر علیه السلام د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو نو دا هلته نازل شوی دی د دې 11 آیاتونه دي او په دې کې 2 رکوعګانې دي په ابتدا د آیات کې الله جل جلاله مسأله د توحید ذکر کړی ده ولی توحید دا د دین جرړه او بنیاد دی چې ترسو پورې عقیده د توحید وی نو که د دین دا عمارت کمزور ولی نه دی خو بیا به هم تا ته دا توحید نجات او خلاصوالی درکوي لیکن کتا د ډیره دینداری دی کړی ده لیکن عقیده د توحید د کامل او مکمل نه ده بیا تا ته دغه عبادات او دغه ذکرونه او دا تلاوتونه دا تا ته څه فایده نشي درکولی نو ځکه الله جل جلاله په اولنی آیات کې عقیده د توحید ذکر کړی ده او بیا په عقیده د توحید کې اشاره کوي د خبرې ته لکه څنګه چې خدای پاک د ذات په اعتبار سره یکتا دی مثالی نشته نو په صفاتو کې هم یکتا دی په هغې کې د هغه سره څوک برابر نشته دی بیا د هغې نه پس الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام د خدای پاک نه د دې امت لپاره یو داسې نبي غوښتی و چې په هغه کې به 4 صفتونه چې دې امت ته داسې یو نبي ورکړي چې په هغه نبي کې 4 صفتونه یو دا چې خلکو ته د الله دین بیانوي دویمه دا ده چې خلکو ته د هغوی زړونه د شرک او د رسم و رواج دغه تمامو ګندګونه پاکي او دریمه دا ده چې خلکو ته د قرآن تعلیم ورکړي او څلورمه دا ده چې د حکمت یعنی د عقل او د دانایۍ تعلیم ورله ورکړي لکه قرآن کې الله جل جلاله په یو ځای کې فرمایي چې ابراهیم علیه السلام د الله نه دعا وکړله چې ربنا وبعث فیهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة اغا الدعاء وكردا اغا الدعاء الله جل جلاله قبول كردا او نند اغيد قبولية ذكر كي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم او بیا پدریم زیکی الله جل جلاله پدی امت موجود باندې احسان او زباتنه کوي احسان او زباتنه کوي چې الله جل جلاله هغه ذات دی چې د ابراهیم علیه السلام د دعا مطابق پتا سو باندې دا ګلاله پیغمبر څخه کړو را لېګلو چې دا 4 کارونه کول نو په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله فرمای چې الله هغه ذات دی چې په امي قوم کې
یعنی داسې قوم چې هغوی لیک نه پړ نه ورتلل. د پیغمبر علیه السلام په بنو اسماعیل کې راغلی دی او بنو اسماعیل دا هغه قوم دی چې دا د لیک نه پړ ناواله نه و. د دې نه علاوه په شام کې، په مصر کې، دغه رنګې په روم او په فارس کې د دنیا لیکوال خلک کتابونه یې لیکلي وو، سی کول. لیکن بنو اسماعیل دوی به هر شی په دماغو باندې لیک ناپړ نه په هغوی کې عیب و. دا به هم لا خلکې مړه چې لیکل به کوي، لوستل به کوي، هر شی کمال شاعران پکې وو او په زرګونو شعرونه ورته هم یاد وو، په زرګونو خطبې ورته هم یادې وي، لیکن ټولې د ذهن نه وي، لیک ناپړ نه په هغوی کې عیب. نو پیغمبر علیه السلام دې ته امي قوم وایي. امي قوم هغې ته ویلی کېږي الذي لا یکتب ولا یقرأ، هغه قوم چې نه ورله لیک نه ورځي او نه ورله پړ نه څه کېږي ورځي. ها خبرې ورله ډېرې د هوښیارتوب، ډېرې د فصاحت او د بلاغت ورله ورځي. پیغمبر علیه السلام په دغه امي قوم کې راغی، خو د دغې قوم نه و. موږ خو پښتانه وایو که نه، وایي چې ملکي د خپل قوم او ملایي د بل قوم. داسې ده دغسې ملک په مونږ کې ډېر ګران وي، لیکن چې د خپل قوم مولا دی، د خپل نسب نامې مولا دی، په ایمان خدای دې داسې کړي چې داسې په هوا روان وي. دی ویل هغه تتلیا کوږ وږ چې تلي د دغې ځواک سم روغ رمټ روان. نو قصه خو درته یاده ده که نه چې هغې ورته ووایي چې د خلکو خاوندان څومره ماشاءالله کارونه یې وکړل، ته نو دیم یو ورځ په کوټې د پاسه څه دی والوتو. یې ولیدلې ده، دا څوک وي؟ دا زه ښه وي، دا ځکه داسې کوږ وږ کېدي. نو دقه رنګې د خپل قوم او د خپل خاندان مولا چې دی هغه بیا خلکو ته نه وي، لیکن الله جل جلاله نبي په خپل قوم کې را لېږلی دی. ولې؟ ځکه که په دې قوم کې څه نه څه غیرت وي که نه او څه نه څه سړیتوب پکې، بیا به په ده باندې څه کېږي وبدرېږي، ننګ به پرې کوي چې ښه تا دته داسې ووایي. دغه وجه وه چې مخکې به انبیا علیهم السلام راتلل، خو داسې په عامو خلکو کې به راتلل، لیکن چې کله د لوط علیه السلام د هغه میلمنو بې عزتي خلکو وغوښتله، هغه د الله نه دعا کړې وه چې او آوي الی رکن شدید، زما یو مضبوطه قبیله وي چې ما هغوی ته ویلي وی چې داسې چل دی. د هغې نه پس خدای پاک تمام انبیا په مضبوطو قبیلو کې را لېږلي دي. نو خدای پاک په دې امیانو کې، په دې امي قوم کې د دوی د قبیلې نه یو نبي راولې و چې د هغه څلور ذمه دارۍ وي، څلور ډیوټۍ یې وي، لکه لاندې ذکر کوي. یو دا ده چې دوی ته به تلاوت د آیاتونو کوي، خو یو دا تلاوت دی چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ناظره تلاوت دی. دا ناظره تلاوت به کوي، لیکن د دې ناظره تلاوت سره به دې قوم ته د هغې معنا هم ښیي، دا قوم به په دغه الفاظو باندې پوهه کوي هم، او دې قوم له به ترغیب ورکوي چې په دې باندې څه وکړي، عمل پرې وکړي. او دویمه دا ده چې چونکې د هر قوم خپل رواجونه دي او دا رواجونه د شریعت خلاف دي، نو دا نبي به لګي د دې خلکو دا زړونه به د شرک نه هم پاکوي، او د شرک نه علاوه چې کوم د وقت رسمونه او رواجونه چې د خلکو هغه دین ګڼلی دی، دین یې ګڼلی، نیکي ګڼلې ده، د هغې نه به هم صفا کوي. څلورم خلکو ته به د قرآن تعلیم ورکوي، او څلورمه دا ده چې د سنت چې پیغمبر علیه السلام څه ویلي دي، څه کړي دي، او یا یې څه په سترګو باندې لیدلي دي، لیکن رد یې پرې نه دی کړی، اعتراض یې پرې نه دی کړی، د دې تعلیم هم خلکو له څه کوي ورکوي. د هغې نه پس به دغه قوم اگر که و ګمراه، اگر که و خطا، خو چې د نبي په تعلیماتو باندې راتلل وکړل، نو بیا خدای پاک هغه لوی خلک وګرځول. اوس پیغمبر علیه السلام ذاتاً ابتداءً امي و، نه یې د چا نه لیکلي زده کړي وه او نه یې د چا نه پړایي څه کړې وه زده کړې وه، لیکن خدای پاک د امت د لوی خلکو معلم او استاد څه دی وګرځو، او خلکو ته داسې تعلیم ورکو چې د هغه تعلیم په بنیاد باندې
تمام دنیا داغه د تعلیماتو نه څه ده عاجز ده داغه غونته کې تعلیمات څوک ورکولې نشي بیا الله جل جلاله فرمای چې دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که اولا راغله دي عربو ته چې امي قومو لیکن ورسره د دین علاوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عجم ته هم راغله دي اگر چې دا عجم لا تر اوسه پورې دا عربو سره میلاو شوي ندي واخرین منهم لما يلحقوا بهم دا عربون علاوه د دې امي قوم نه علاوه نور قومون ته عمر غلي یعنی عجم ته هم راغلي دي اگر کدا عجم لا تر اوسه پورې د دې عربو سره ملاو شوي ندي او یاد ده چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عربو ته پراتلو باندې صحابه وته چې کوم فضیلت او مقام ملاو دي نو دا اگر چې د دین علاوه چې کوم مرستنی خلق دي اگر چې دغه فضیلت ورته نشي میلاوي د ځکه چې د پیغمبر اسلام په مجلس کې ناس او بل سره د پیغمبر اسلام په مجلس کې اړو د سره ناس نه دي اگر چې دغه فضیلت ورته نه میلاويږي لیکن لکه څنګه چې اغوی ته راغلي دي نو دغه رنګ دي نور خلکو ته هم راغلي ځکه ویل کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدای پاک وما ارسلناک الا کافه للناس د ټول خلکو د پاره سره دی او سپین دی پښتون دی او پنجابی دی عرب دی او عجم دی ټول ته الله جل جلاله را لېږلی دی او بیا په اخر کې فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام داراتل او بیا هغه دا تعلیمات ورکول دا په دې امت باندې د الله د طرف نه احسان دی خدا احسان به هغه چاته میلاویږي چې کوم خلق دا د الله پسندیده دي چې کوم خلق د الله پسندیده دي دا فضیلت خدای پاک هغه ویل ورکړی دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د خدای پاک باندې الرحمن چې پټولو مهربان دی الرحیم او ډیر مهربان دی یسبح لله پاکی بیانوي د پاره د خدای پاک موږ بار بار وایو چې سبحان الله د خدای پاک د تمام نقصاناتنا د تمام عیبوننا د تمام حاجتنا داغه د پاکواله د انسانان په جواب باندې وای او د دین علاوه چې نور مخلوقات هغه هم وای لیکن ولکن لا تفقهون تسبيحهم موږ دا وی په خبرو باندې سدي نه پويګو یسبح لله پاکی بیانوي د پاره د خدای پاک ما اغسزنا فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما او غس فی الارض چې په ځمکه کې دي دسه خدای پاک الملک چې بادشاہ دی الملک اختیار لرونکي د ټول خلقو دی القدوس پاک دی د هر قسم نقصان نه العزیز غالب او زور ور دی الحکیم حکمت والده هر کاری د حکمت او د راز نه خالی نه دی هو الذي الله جل جلاله اغذات بعث في الاميين رسولا چراویلی گلو فی الامیین پا انپڑو خلقو کی پا امیانو کی راویلی گلو فی الامیین پا انپڑو کی رسولا یولوی پیغمبر لرا منهم چې د قبیلی د دوی نو منهم چې د قبیلی د دوی نو یتلو علیهم آیاته چې الولی په دوی باندې یتلو علیهم چې الولی په دوی باندې آیاته آیاتونه د خدای پاک ويزکیهم او پاکوي بدوی لره د شرک او د ګندګو د اغینا ويعلمهم الكتاب تعلیم باور کوي خودنه بکوي دوی ته د کتاب والحکمت او د دانایی والحکمت د پوهی یا والحکمت د سنت خپل وان كانوا اگر چې ودي من قبل مخکد دینا لفی ضلال مبین البته په گمراهی سرګند کی اولا دا په ملت ابراهیمی باندې وو ابراهیم علیه السلام ملت او دین منو لیکن د وخت د تیریدلو سره ملت ابراهیمی پاتې شو او په فسق او فجور په ګناهونو کې په ظلمونو کې په لوټ کسب کې مبتلا شو دین ته مکمل پاتې شو
وآخرین منهم او نور منهم د دې خلقنا را لېږلی دی خدای پاک پیغمبر علیه السلام لرا آخرین نور ته منهم د دې خلقنا لما يلحقوا بهم چې ندی را رسیدلی دوی بهم دوی ته لما يلحقوا بهم چې ندی میلاو شوي دوی بهم د دوی سره وهو العزیز الحکیم او دغه خدای پاک چې دی دا زورور دی الحکیم حکمتون والده ذالک فضل الله ذالک دارا لېږل د پیغمبر علیه السلام چې دی فضل الله دا مهربانی د خدای پاک ته دا احسان د خدای پاک ته یؤتیه چې ورکوي دی لره من هغه چاته یشاء چې خوښی شي او والله ذو الفضل العظیم الله جل جلاله صاحب د مهربانی لوی دی یسبح لله پاکی بیانوي د پاره د خدای پاک ما اغسزنا فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما او هغه فی الارض چې په ځمکه کې دي الملک بادشاہ او اختیارمند القدوس پاک ته د نقصاناتنا العزیز زورور دی الحکیم حکمت والده هو الذي خدای پاک اغذات ته بعث فی الامیین چراوی لېږلو په امیانو او په انپړو کې رسولا یو لوی پیغمبر لره منهم چې د قبیلې او د دوی نه دی د خاندان د دوی نه دی یتلو علیهم چې لولي به په دوی باندې آیاته آیاتونه د خدای پاک ویزکیهم پاکوي به دوی لره ویعلمهم الکتاب والحکمة او خی به دوی ته تعلیم به ورکوي خودنه به کوي دوی ته د کتاب والحکمة او د سنت وان كانوا اگر چې دوی من قبل مخکې د پیغمبر علیه السلام نه لفی ضلال مبین په گمراهی واضحه او سرګند کې واخرین او نور منهم د دې انسانانو نه لما يلحقوا بهم چې ندی را رسیدلی دوی ندی میلاو شوی دوی بهم د دې امیین سره وهو العزیز الحکیم دغه خدای پاک چې دی العزیز غالب او زورور دی الحکیم حکمت والده ذالک فضل الله دا مهربانی د خدای پاک ته یؤتیه چې ورکوي دی لره هغه چاته یشاء چې خوښی شي والله ذو الفضل العظیم خدای پاک صاحب د مهربانی لوی دی دا و آخرین منهم د دین عجم مراد دی لکه سلمان فارسی د فارس او د ایران نراغه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې کیناس د دغه صحابه سره مرګره شو او دغه رنګ رفته رفته کېده لوی د عجم خلق او د دین ابتدا د دین استحکام او مضبوط والی دا کراغلی په عربو سره نو د دین پیلاو او دغه رنګ د دین وسعت او فراخي دا خدای پاک د عجم په ذریعه باندې راوستي ده ولی عجم ولګیدل د دین داسې خدمت وکړو چې دنیا ورته شوله حیرانه شوله